ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای تعالی دې وکړي چې تاسو به ټول راته روغ جوړ یې د ساه جامې په پرته وي. ملګرو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو سره BTC ډومیننس ایثیریوم همدارنګه د الټکوینونو په اړه معلومات شریکوم چې دغه څه ډول حرکتونه ترسره کولی شي د بیټکوین لپاره باټم کوم ځای کې کیدلی شي یعنې تر کوم ځای پورې راغورځېدلی شي او بیرته د یو نوي TH لپاره تر څو بیټکوین یو نوي قیمت ته ورسیږي له کوم ځای څخه بیرته ریورس شروع کولی شي. د دې ترڅنګ د ملګرو په غوښتنه باندې به زه تاسو سره د سولانه او سوی په هکله هم تحلیل شریکم چې دغه کوینونه څه ډول حرکتونه ترسره کولی شي. زما زیاتره تمرکز به په اوږدمهاله تحلیل باندې وي، یعنې په اوږدمهاله حرکتونو کې باندې وي چې کیدلی شي ډېر وخت ونیسي. نو راځو دغه ټول معلومات په همدې ویډیو کې در سره شریکوم. ویډیو تر پای پورې راسره وګورئ، له ملګرو سره یې شریکه کړئ او هغه کسان چې زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. همدارنګه که چېرته زموږ سره په ټیلیګرام چینل کې نه یې جوین شوي نو کولی شئ زموږ سره په ټیلیګرام چینل کې جوین شئ. موږ راځو په لومړي سر کې د بیټکوین تحلیل ته. د بیټکوین لکه څنګه چې موږ ویلو په همدغه ځای کې پمپ رامنځته شوی یمې 50 کرښې پورې پمپ وکړو د 80,000 څخه 19,000 او بیرته په هماغه شکل سره ډراپ وکړ لکه څنګه چې موږ تحلیل کړی وو تېرو ویډیوګانو او د ټیلیګرام چینل کې کتلی شئ او بیرته ډراپ رامنځته شو تقریبا تر 80,000 پورې. اوس څه ډول حرکات رامنځته کېدلی شي؟ په لومړي سر کې موږ دلته یو ټرینډ لاین رسموو. دا ټرینډ لاینز لکه څنګه چې ما ویلي وو چې بیټکوین ممکن پمپ رامنځته شي، یعنې له 80,000 بیرته پمپ رامنځته شو تقریبا تر 22,000 پورې پمپ رامنځته شو. بیا ما له تاسو سره معلومات شریک کړي چې ممکن په همدغه ساحه کې رینج وهي، یعنې یو څه ښکته لاړ شي بیرته لاندې خواته راسي. زموږ او تاسې به د رینج ساحه ممکن تر 80,000 یا همدې 80,000 څخه لوړ هم واوسي. نو که چېرته تر 80,000 پورې هم واوسي دلته اوس راځو موږ بیټکوین لپاره رینج ساحې ګورو، یعنې که چېرته دغسې رینج وهي بیرته پورته خواته لاړ شي یو څه کیدای شي لوړ لاړ شي تر دغه ځای پورې لاړ شي بیرته لاندې خواته راشي، خو ډېر امکان شته تر همدغو ځایونو یا 78,000 78,000 پورې یا 80,000 پورې چې ډېر ځي تر همدغو ځایونو پورې یو څه رینج وهي د یو څه وخت لپاره دلته پاتې شي یا یو څه کم رینج وهلی یا یو څه زیات، یعنې شاید تر 80 راسي بیرته تر 80 بیا لاندې راسي بیا 80 نه پورته لاړ شي، دغسې یو حرکات ترسره کوي او بیرته لاندې خواته ډراپ وکړي. دا ولې که چېرته موږ وګورو په بښنې سره که چېرته موږ وګورو عموما کله چې موږ په اف ټرینډ کې اوسو یا په بول سایکل کې اوسو د یو څه وخت لپاره رینج وهي او بیرته پورته خواته حرکت ترسره کوي. اوس موږ په ډاون ټرینډ کې یو نو کېدلی شي د یو څه وخت لپاره رینج وهي او له هغه وروسته لاندې خواته راسي. عموما دغه ویک چې کله رامنځته شي په دغسې حالاتو کې ډېر وخت امکان شته چې دغه ویک ډک شي یا فیل شي، نو امکان شته چې بیرته د بیټکوین قیمت تر 80,000 پورې وګورو او بیا پورته خواته لاړ شي یا مستقیما تر همدې ټرینډ لاین پورې راسي. اوس زموږ تاسې لپاره یو خو دلته دا یو قوي هارایزنټل سپورټ کرښه ده. بیټکوین امکان لکه مخکې چې ما ویلي وو د 80 او 50 ترمنځ ممکن ریورس شروع کړي، خو اوس یو څه کیدای شي لاندې نور هم راسي یا د همدغو څخه خو ډېر امکان شته چې بیټکوین لاندې خواته راسي. که چېرته موږ وګورو دلته د بیټکوین لپاره قوي سپورټ کرښه همدغه ځای کیدلی شي، دغه ځای کیدلی شي. ښه، نو د بیټکوین لپاره که چېرته دا قوي سپورټ کرښه واوسي نو همدغه ټرینډ لاین کرښه هم په همدې ځای کې شته. نو داسې نه ده چې کله بیټکوین تر همدغه ځای پورې راسي نو مستقیما به پورته خواته شي. زما په نظر باندې ممکن په دې کې څو اونیو لپاره پاتې شي په همدې باکس کې، یا کیدلی شي که چېرته ډراپ شي په همدغه ځای کې کیدلی شي د څو میاشتو لپاره پاتې شي او د 2026 کال په وروستیو برخو کې یا په وروستیو میاشتو کې یا د 2020 په شروع کې ممکن له همدغه ځای څخه بیرته یو قوي پمپ رامنځته شي او ممکن موږ په بیټکوین کې یو نوی ټیچ وګورو، یعنې د لومړي ټارګېټونه به تقریبا که چېرته دغلته یو ټرینډ لاین موږ دغسې رسم کړو لومړي ټارګېټونه به په 1,80,000 کې که چېرته مستقیما پمپ رامنځته شي. که چېرته مستقیما پمپ رامنځته نه شو نو کېدلی شي تر 2,00,000 پورې هم لاړ شي، خو دا به ممکن د 2028 او د 2029 په منځ کې همدغه ټارګېټونو ته رسیږي. نو د تحلیل اوس څه شی شو؟ د یو څه وخت لپاره به دلته رینج وهي بیټکوین او بیرته به
ممکن په همدغه ځای کې هم د یو څه وخت لپاره پاتې شي، دغسې حرکتونه وکړي، تقریبا 40,000 45,000 پورې ډراپ وکړي، په همدغه ځایونو کې د یو څه وخت لپاره پاتې شي، دغسې حرکات بیرته ممکن رامنځته شي، یو نوی سایکل او یو نوی ایټیچ ممکن ترسره کړي. دا ګوره د اوږدمهال لپاره ده، ممکن څو تقریبا یو نیم کال څو میاشتې ونیسي تر همدغه دغسې یو حرکات رامنځته شي. نو زموږ تاسې به ټارګېټونه په لنډمهاله توګه تر 1,80,000 1,80,000 او 2,00,000 پورې ووسي، یعنې په څو کلونو کې، یو نیم 2 کلونو کې ممکن ووسي یا 2.5 کلونو کې ووسي. خو د اوس لپاره ممکن د 2026 کال تر پای پورې ممکن بیټکوین کوم قوي لوی حرکت ونه کړي، ځکه په 4 کلونو کې یو کال داسې راځي چې هغه 42 کال ووسي. نو ممکن په همدغه ساحو کې د ډېر وخت لپاره پاتې شي او له هغه وروسته یو قوي پمپ رامنځته شي. ګورئ دا اوږدمهاله تحلیل ده، له دغو ساحو ممکن موږ پمپ وګورو، ډېر امکان همدغه ځای ده، تر د همدغه ځای څخه پمپ شي. که چېرته مثال نور ډراپ کېږي، مثال داسې یو څه رامنځته شي چې بیټکوین او نور ټول مارکیټونه ډراپ شي، نو ممکن د همدغه ځایونو چې د دې چانس ډېر کم ده چې د نوي ضربو څخه بیرته پمپ رامنځته شي. دا قوي کرښه ده، خو ډېر امکان شته د همدغه 40 او 45,000 څخه یو قوي پمپ رامنځته شي او یو نوی ایټیچ په راتلونکي 2027 کلونو پورې وکړي. دا خو د بیټکوین لپاره تحلیل ده. د EMA په 200 کرښې څخه هم ډراپ شوي، که چېرته پخواني حالات سره پرتله کوم، لکه څنګه چې ما مخکې هم ویلي وو، د 50,000 پورې راغورځېدلی شي، یعنې دغه ځای ممکن د بیټکوین لپاره باټم اوسي. خو نه، ممکن موږ یو څه ښکته قیمتونه هم وګورو، یا له همدغه ساحې څخه د 58 55 یا 50,000 پورې، لکه څنګه چې ما مخکې ویلي وو د 50 ترمنځ ممکن پمپ رامنځته شي، ممکن 50. خو ډېر امکان دا دی چې موږ د بیټکوین قیمت له 45,000 پورې یا 40 څخه بیرته یو قوي پمپ وکړي. خو دا د اوږدمهال لپاره تحلیل ده. اوس موږ راځو ایتھیریم په هکله یو څه BTC ډومیننس په هکله یو څه غږیږو. BTC ډومیننس ځکه ډېر اړین ده، مهم ده. BTC ډومیننس ته راځو. که چېرته په تخنیکي لحاظ باندې د BTC یا د بیټکوین ډومیننس وګورو، د هفتهوار ټایم فریم څخه یو څه وځو. ورځني ټایم فریم ته راځو. ګورئ پخوا ما دلته یو هاریزنټل سپورټ کرښه پرېښې وه، له همدغه ځای څخه ډراپ کړی ده، تاسو سره مې تحلیل شریک کړی په ټلیګرام چینل کې هم. نو که چېرته له یو اړخ څخه که چېرته وګورو، یو خو رینج وایي، یعنې دا د رینج ساحه ده. موږ مشخصا پرېکړه نه شو کولی چې د بیټکوین ډومیننس به په کومه خوا ځي، تر څو چې یا یې پورته خواته نه وي بریک کړی او یا لاندې خواته. له بل اړخه که چېرته ټرین لاین څخه استفاده وکړو، راځو دلته ټرین لاین څخه استفاده وکړو. که چېرته ټرین لاین څخه استفاده وکړو نو دغه بریک شوی ده، او په هفتهوار ټایم فریم کې هم که چېرته کینډل په همدې شکل سره کلوز شي په هفتهوار ټایم فریم کې چې 2-3 ورځې وروسته کلوز کېږي، نو امکان شته چې موږ په دغه کنسولیډیشن موډ څخه لاندې اوسي، یعنې د بیټکوین دغه ډومیننس ډراپ وکړي. نو بیا به ټارګېټونه کوم ځایونه واوسي د بیټکوین د ډومیننس لپاره؟ په فنډامنټل توګه د بیټکوین ډومیننس لا هم بیریش نه ښکاري، یعنې کېدلی شي یو قوي فلش پمپ رامنځته شي چې دې ته موږ فلش پمپ ویلی شو، یعنې قوي فلش پمپ رامنځته شي، خو په تخنیکي لحاظ بیریش ښکاري او ممکن دغسې یو حرکات تر همدغه ځایونو پورې وکړي، یعنې تر 55 یا 55 پورې ډراپ وکړي. که چېرته په همدې شکل سره ډراپ رامنځته شي د بیټکوین په ډومیننس کې، نو موږ ویلی شو چې الټکوینونه به یو ښه پمپ ترسره کړي په راتلونکو وختونو کې. دلته که چېرته موږ یو بل راځو ودرې بېرته ښه، دلته چېرته موږ یو بل ټرین لاین رسم کړو تر څو بله نقطه هم وګورو. که چېرته دلته وګورو، یو خو کنسولیډیشن موډ ده، یو هاریزنټل سپورټ کرښه ده، یو د ټرین لاین مقاومت کرښه ده، د هاریزنټل مقاومت کرښه ده، همدارنګه EMA 200 کرښه ده چې بیټکوین په ورځني ټایم فریم کې نه پرېږدي. د EMA 50 کرښه هم ده چې یعنې په تخنیکي لحاظ باندې ډېر بیریش ښکاري. له سیمیټریکل ټراینګل پاټرن څخه هم لاندې خواته بریک ډاون کړی ده او امکان شته چې موږ ښکته خواته حرکتونه وګورو. خو بیرته مثال دا بیرته له منځه وړو. موږ که چېرته وګورو
هفتهوار ټایم فریم څخه یو ځل بیا استفاده کوو، پخواني حالات سره تشبیه کوو، همغه سره هممهاله چې څنګه حرکتونه په همغه وخت کې رامنځته شوي وو. که چېرته پخوانی ال سیزن وګورو، پخوانی ال سیزن ګوره یو قوي ډراپ رامنځته شوی، ګوره له دغه ځای څخه یو قوي ډراپ رامنځته ناڅاپه په د بیټکوین په ډومیننس کې پمپ رامنځته، بیرته تر همغه څخه هم یو څه ویک رامنځته شوی، ویک یې وکړ تر 3 پورې لاړ دی، تقریبا تر 50 نه یو قوي پمپ رامنځته شو. نو که چېرته موږ وګورو په بیټکوین کې دغسې یو ډراپ رامنځته شو، ګوره دلته هم رامنځته شو، بیا یو څه پمپ رامنځته شو، خو دلته موږ بیا پمپ ولده، یعنی یو ویک په شکل باندې. که تاسو په یاد وي په همغه وخت کې الکوینونو یو قوي ډراپ وکړ. نو که چېرته موږ دلته ډراپ وکړو، تقریبا دلته ای ام 200 کرښه هم موږ لرو په 50 کې، له دغه ځای څخه یو قوي فلش پمپ رامنځته شي تر 40 او بیرته یو قوي ډراپ رامنځته شي. نو په دغه ځای کې به موږ رښتینی ال سیزن ګورو، ممکن د بیټکوین قیمت هم یو قوي پمپ ترسره کړی دی. بیټکوین قیمت هم مهاله د بیټکوین ډومیننس ډراپ وکړي، په دې سره به الکوینونه یو قوي پمپ وکړي، ځکه د بیټکوین قیمت به هم پمپ کېږي، د بیټکوین ډومیننس به راغورځېږي او الکوینونه به یو قوي پمپ کوي. که چېرته پخواني حالت سره تشبیه کړو، نو کېدلی سي د بیټکوین ډومیننس لاندې خواته یو څه وخت لپاره راسي، بیرته یو فلش پمپ رامنځته شي او بیا یو قوي ډراپ. خو دا هم یو اوږدمهاله تحلیل ده. په لنډمهاله توګه ما له تاسو سره د بیټکوین په تحلیل کې هم څه ونه ویل، ځکه په اوږدمهاله توګه ما له تاسو سره مخکې معلومات شریک کړي، خبره خلاصه ده. رینج به ووهي او د رینج څخه وروسته به یو قوي ډراپ بیا رامنځته کېږي، بیا به پمپ رامنځته کېدلی سي، یعنې رینج به وهي په همدغه ساحو کې. موږ د یو قوي پمپ تمه نشو درلودلی، ځکه مې د هفتهوار ټایم فریم څخه په د بیټکوین په تحلیل کې هم استفاده وکړله. دا د بیټکوین د ډومیننس په هکله تحلیل و. اوس راځو ایتھیریم په هکله. ایتھیریم یو ایس ډي ټي که چېرته په هفتهوار ټایم فریم کې وګورو، ایتھیریم ډېر بیرش ښکاري، هم ای ام 200 کرښه، هم ای ام 50 کرښه بریک کړې ده. ایتھیریم لکه څنګه چې ما مخکې ویلي وو د الکوینونو لپاره د یو پاچا حیثیت لري. که چېرته دلته ټرین لاین په اساس باندې موږ وګورو، نو د ایتھیریم لپاره دا یو قوي کرښه ده، تقریبا په 1100 کې قرار لري، خو په د هاریزنټل سپورټ کرښې اړخه کې چېرته وګورو، نو د بیټکوین لپاره د 1400 او 1300 یو قوي کرښه ده. زما په نظر باندې که څنګه چې مخکې ما ویلي وو ممکن بیرته ډراپ سي د بیټکوین په شمول باندې، زما په نظر باندې ممکن بیرته بیټکوین تقریبا د ایتھیریم قیمت ممکن تر 1400 او یا له دې هم لاندې خواته راسي، که چېرته د بیټکوین قیمت تر 40,000 پورې ډراپ وکړي او د بیټکوین ډومیننس یو قوي پمپ ترسره کړي. زموږ داسې به ټارګیټ همدغه ځایونه واوسي، 1100 1400 همدغه ځایونه. ولې اوس لپاره قوي کرښه همدغه ده چې دلته هم هاریزنټل سپورټ کرښه قرار لري او هم ټرین لاین سپورټ کرښه د بیټکوین لپاره قرار لري. یعنې که چېرته موږ دلته له دغه ځای څخه موږ هاریزنټل سپورټ کرښه رسم کوو، نو دغه هم ټرین لاین سپورټ کرښه په همدغه ځای کې قرار لري او هم د هاریزنټل سپورټ کرښه قرار لري. نو دا یو قوي سپورټ کرښه ده، تقریبا د 1440 او 1430 ترمنځ قرار لري چې ممکن تر همدغه ځایونو پورې د بیټکوین قیمت راوغورځېږي او بیرته یو نوی سایکل ته لاړ شو موږ، یعنې ایتھیریم بیرته په اوږدمهاله توګه د بیټکوین سره هممهاله دغسې یو حرکت ترسره کړي، دغسې یو نوی ټیچ ممکن ترسره کړي. یعنې ممکن موږ 2000 قیمت وګورو، ممکن 1000 قیمت وګورو د ایتھیریم لپاره. دا اوږدمهاله تحلیل ده، ممکن 1.5-2 کاله وخت ونیسي. دا د ایتھیریم لپاره اوږدمهاله تحلیل ده. په لنډمهاله توګه لکه څنګه چې ایتھیریم بی ټي سی یا بیټکوین رینج وهي، په هماغه شکل سره ممکن د ایتھیریم قیمت هم رینج وهي، ولې هغه وروسته لاندې خواته راسي او بیرته پورته خواته راسي، ځکه زیاتره حرکتونه د بی ټي سی یا بیټکوین په لاس کې دي. نو ممکن زما په نظر باندې ممکن په لنډمهاله توګه ځینې کسان شاید غوښتنه وکړي چې په لنډمهاله توګه ممکن تر همدغه ځای پورې لاړ شي. تقریبا دلته موږ یو خو اف وی جي هم لرو په 2.5 کې، تر همدغه ځای پورې لاړ شي، بیرته ورو ورو قرار بیرته لاندې خواته راسي،
دغسې حرکات ترسره کړي. که چېرته BTC ډامیننس پمپ وکړي دا په یاد ولرئ چې د ایتیریم قیمت ممکن موږ تر 1200 شاوخوا پورې وګورو، له هغه وروسته قوي پمپ رامنځته سي د ایتیریم په قیمت کې. دا د ایتیریم لپاره تحلیل ده په اوږدمهاله توګه. په لنډمهاله توګه خو تاسې ورباندې وپوهېدلی امکان شته چې موږ د دغه ایتیریم په برخه کې یو څه پمپ وګورو د بیټکوین په شمول باندې ممکن د 80,000 پورې راوغورځېږي یا نه، خو یو قوي پمپ بیرته په BTC یا بیټکوین کې هم تر 80,000 شاوخوا پورې راسي او په همغه وخت کې ممکن د ایتیریم قیمت د 1990 چې اوسنی قیمت ده دغه څخه پمپ رامنځته شي تر تقریبا دلته موږ EMA 200 کرښه هم لرو په 2580 کې تر همدغه ځای پورې پمپ رامنځته شي او بیرته ورو ورو لاندې خواته راسي او بیا یو څه رینج وهي، بیا پورته لاړ شي، بیا لاندې راسي. خو په اوږدمهاله توګه که چېرته د بیټکوین ډامیننس قوي پمپ وکړي نو امکان شته چې موږ د بیټکوین د ایتیریم په قیمت کې لاندې قیمتونه هم وګورو. دا د ایتیریم لپاره تحلیل ده په اوږدمهاله توګه. په لنډمهاله توګه هم تاسو ته یادوري وکړه، ګورئ د همدغه ځای څخه پمپ رامنځته کېدلی شي تقریبا ممکن تر 2,500 پورې پمپ رامنځته شي. دا په یاد ولرئ په د بیټکوین په شمول باندې پمپ رامنځته کېدلی شي. اوس راځو موږ سولانه ته. د ډېر وخت وروسته سولانه موږ یو په ضعیف حالات کې وینو. سولانه USDT په هفتهوار ټایم فریم کې که چېرته وګورو، په هفتهوار ټایم فریم کې سولانه یو قوي هارایزنټل سپورټ کرښه لاسه ورکړې ده. راځو دلته دا د سولانه لپاره یو قوي هارایزنټل سپورټ کرښه وه چې دا په هفتهوار ټایم فریم کې له لاسه ورکړې ده. په لنډمهاله توګه امکان شته چې پمپ رامنځته شي، خو په کوم ځای کې د خرید لپاره مناسب وخت ده. اول خو په دې غږیږو چې امکان شته د سولانه په قیمت کې هم دغسې یو څه وخت رینج وهي او یا تر همدغه هارایزنټل سپورټ کرښې د ریټیسټ په خاطر باندې تقریبا د $100 پورې یا 105 یا 110 زیاتره په همدغه ځایونو پورې پمپ رامنځته شي، دغسې یو حرکات وکړي او بیرته لاندې خواته ډراپ رامنځته شي. نو لاندې خواته به تر کومې ساحې پورې ډراپ رامنځته کېدلی شي. یو قوي هارایزنټل سپورټ کرښه چې موږ لرو د سولانه لپاره هغه همدغه ځای ده، دغه ځای ده. نو تقریبا دغه کرښه د 19 او 250 ترمنځ قرار لري. امکان شته د سولانه قیمت تر همدغه ځای پورې تر $40 پورې راوغورځېږي. خو که چېرته یو څه نور ډراپ کېږي تقریبا زما په نظر باندې د سولانه قیمت تر $150 $40 پورې نهایي ډراپ رامنځته کېدلی شي. دا به هغه مناسب وخت چې موږ په همدغه ځای کې خرید وکړو. که څه هم زه په ټولنیزو رسنیو کې دا وینم د سولانه قیمت ممکن تر $9 پورې راوغورځېږي لکه څنګه چې په تیر سایکل کې، او امکان یې هم شته ځکه پیښېدلی شي سولانه اوس کمزوري پکې ډېره لیدل کېږي، امکان شته چې ډراپ وکړي تر همدغه ساحو پورې. خو احیانا کې چېرته مثال په دغه ځای کې د سولانه لپاره سپورټ کرښه جوړه نه شي، زموږ او تاسې به بیا سپورټ کرښه کومه ساحه وي دغه ساحه واوسي. تقریبا د 20 او 40 ترمنځ قرار لري او دا به نهایي ډراپ ممکن زما په نظر باندې رامنځته شي، تر دغه ځای پورې ډراپ رامنځته شي او بیرته یو نوی ETH ترسره کړي. څه هم نظریات مختلف دي، څوک یې $1200 یادوي، څوک یې $800 یادوي، خو زما په نظر باندې ممکن موږ تر همدغه $400-600 پورې د سولانه په قیمت کې هم پمپ وګورو. دا د سولانه لپاره په اوږدمهاله توګه هغه تحلیل ده. په لنډمهاله توګه ما تاسو ته یادوري وکړه چې ممکن تر همدغه ځای پورې پمپ رامنځته شي تقریبا تر 110-115 چې دلته EMA 200 کرښه هم شتون لري. د دې ترڅنګ موږ سوی باندې یو څه غږیږو، سوی USDT. سوی USDT چې یو قوي پروژه ده، له ډېر وخت راهیسې د نورو الټکوینونو په شان باندې دا هم قوي ډراپ ترسره کړی ده او که چېرته وګورو تقریبا دغه قیمت موږ په 2026 اګست کې لیدلی یو چې اوسنی قیمت کوم ده د سوی لپاره. سوی له کوم ځای څخه بیرته فم کېدلی شي. د سوی لپاره به زما په نظر باندې قوي کرښې چې موږ سوی پکې واخلو هولډ یې کړو. ګورئ ما مخکې هم یادوري کړې وه په ټلیګرام چینل کې، کولی شئ وګورئ په اوسنیو قیمتونو کې هم موږ کوینونه اخیستلی سو، سوی، سولانه، ایتیریم، خو د راتلونکو څو کلونو لپاره موږ دا هولډ کولی سو.
خو که چیرته موږ فرصت ترلاسه کړو د سوی لپاره به زما په نظر باندې دا تر ټولو بهترینه ساحه وي تر څو سوی پکې نور هم واخلو او هولډ یې کړو. این تقریبا دغه ساحه دغه تقریبا 40 او 2.5 ترمنځ قرار لري سنټو پورې، یعنې 0.40 او 0.2. د همدغه ځایونو څخه امکان شته چې پمپ رامنځته شي. دغه ساحو څخه تقریبا 15 او 2.5 د سوی قیمت د همدغه ځایونو پورې راغورځېدلی شي او له دې څخه وروسته به یو قوي پمپ پکې رامنځته کېږي او ممکن یو نوی ټیسټ ترسره کړي. راتلونکو کلونو کې ممکن 1.5-2 کلونو کې د سوی قیمت تر 100 یا له 100 هم موږ پورته وګورو. خو هر څه په هر څه کې که چېرته موږ غواړو پیسه وګټو باید موږ ډېر وخت انتظار وکړو او ډېر په سختۍ سره په هر څه کې پیسې ګټل کېږي. یعنې که چېرته په سپاټ کې موږ غواړو پیسې وګټو نو هولډ باید وکړو د هغو کوینونو چې هغه قوي پوتنشل لري، قوي پروژې دي، ملاتړ یې قوي ده، هدف یې قوي ده. د همدغو پروژو هولډ کول دا به ډیر مهم او اړین وي. نه که چېرته پمپ رامنځته کېږي نو ممکن موږ تر 100 هم د سوی قیمت لوړ وګورو. دا د سوی لپاره ده. او بل هایف په نوم باندې یو کوین ده چې باید په هر ډمپ کې، یعنې کله چې رامنځته کېږي ډراپ کېږي، موږ باید په هر ډمپ کې د هایپر لیکویډ یا د هایپر کوین له ځان سره هولډ کو وایخلو. که چېرته په دغه بیر مارکیټ کې وګورو تر ټولو قوي ښکاري دغه پروژه. زما په نظر باندې که چېرته ډراپ رامنځته کېږي د هایپر لیکویډ یا هایپر په کوین کې نو ممکن تر همدغو ساحو بیرته ډراپ رامنځته شي همدغو. خو په اوسنیو حالاتو کې که چېرته وګورو ډېر قوي ښکاري. امکان شته که چېرته ډراپ رامنځته کېږي تر همدغو ساحو پورې 22 پورې بیرته راوغورځېږي او بیرته د دې ټارګېټونه ډېر لوړ دي. په اوږدمهاله توګه ممکن موږ تر 300 پورې هم د هایپر قیمت وګورو. یعنې که چېرته دغه بازار ته وګورو دومره وخت هم نه ده وتلی په مارکیټ کې، قوي پروژه ده، ښه قوي ملاتړ لري او امکان شته باید په هر ډراپ کې کولی شي دغه پروژه له ځان سره واخلئ. په هفتوار په ورځني ټایم فریم کې که چېرته وګورو له یو باکس څخه پمپ کړی ده او اوس د همدغه سر باندې چلیږي. یعنې اوس هم بولیش ده. که چېرته دغه ریټیسټ ترسره شي او دغه څخه بیرته لاندې خواته رانڅي امکان شته موږ پورته خواته قیمتونه وګورو. یا خو یې له باکس څخه پمپ کړی ده. خو که چېرته احیانا په ټول مارکیټ کې حالات ګډوډېږي امکان شته مثال موږ یو څه ډراپ وګورو د همدغه کوین په قیمت کې تقریبا بیرته تر 1800 پورې ډراپ وکړي او بیرته پورته خواته حرکت وکړي. کیدای شي د یو څه وخت لپاره په همدې ساحه کې ریل جوړ کړي. قوي پروژه ده، کولی شئ د اوږدمهال لپاره د هایپر لیکویډ کوین له ځان سره واخلئ. ښه قوي پروژه ده. دغه کوینونه عموما موږ د ډیر وخت لپاره له ځان سره باید واخلو. بل څه د رینډر ده، لکه څه ډول چې ما مخکې معلومات در سره شریک کړي وو. رینډر په هکله رینډر زما د خوښې پروژه ده اوس هم او امکان شته چې قوي پمپ راتلونکو کلونو کې که دغسې حالات وي او دغسې حرکتونه رامنځته شي. دا هریزنټل سپورټ کرښه ډېر مخکې ما رسم کړې وه، هماغه ځای څخه پمپ پکې رامنځته شو. اوس لپاره موږ یو څه راځو هفتهوار ټایم فریم څخه استفاده کوو. ښه، د رینډر لپاره قوي سپورټ کرښه همدغه ده، خو د یو څه وخت لپاره کمزوري پکې لیدل کېږي. که چېرته د بیټکوین قیمت ته وګورو نو ممکن موږ دغه د رینډر قیمت یو څه لاندې وګورو، دغسې یو حرکت رامنځته شي. قوي زون چې قوي ساحه ده موږ پکې دغه رینډر واخلو د 43 او 80 ترمنځ رینډر موږ اخیستلی شو. د اوږدمهال لپاره به د دې ټارګېټونه ډېر لوړ اوسي. لکه څه ډول چې د 2022 کله چې بیر مارکیټ پای ته ورسېده په هماغه کرښې ته ممکن راوغورځېږي او د هغه څخه وروسته یو قوي پمپ وکړي. له تقریبا له څو د اخري تقریبا له 3 سنټو څخه دغه قیمت یې موږ وګورو 3 سنټو څخه یې $14 ته پمپ کړی و. یعنې یو قوي پمپ ده که چېرته موږ وګورو. راځو یو ځل بیا دلته تقریبا
په بخښنې سره له دغه ساحې که چېرته وګورو تقریبا 4,800% پمپ رامنځته سوی نو که چېرته په همدغه شکل سره یوازې همدغه پمپ رامنځته یعنې که نور پمپ رامنځته هم نه شي نوی ETH هم ترسره نه کړي نو یو ډېر قوي پمپ رامنځته کېدلی شي بیا هم یعنې څو چنده تقریبا د 3 سنټو څخه موږ تر $14 پمپ وګورو تقریبا 14 چنده پیسې کېږي تقریبا که چېرته $100 ورواچو ډېرې پیسې زموږ لپاره جوړولی شي خو زما په نظر باندې ممکن یو نوی ETH موږ پکې وګورو نو دا د رینډر په هکله تحلیل ده امکان شته د همدغه ساحې څخه موږ بیا پکې پمپ وګورو او یو نوی ETH ترسره کړي تر $1500 پورې لاړ شي دا د اوږدمهال لپاره د دغه کوینونو تحلیل ده نو خدای تعالی دې وکړي چې یو څه مې تر زده کړي وي انشاءالله په راتلونکي کې به نورې ویډیوګانې هم در سره شریکه کړم تحلیلي ویډیوګانې به در سره شریکه کړم د رینډر په هکله د نورو کوینونو د بیټکوین په هکله یا کوم ښه پروژه وي په همغه په هکله اواکس هم ښه یو قوي پروژه ده AVAX ایوالانچ چې ورته ویل کېږي دا هم یو قوي پروژه ده کولی شي یا LTC باندې هم نظر وساتئ د اوږدمهال لپاره یې په همدغه اوس وخت کې هم اخیستلی شي خو تر ټولو مهمه ستراتیژي د DCA ده چې کله قیمت راغورځېږي موږ پکې خریداري وکړو بیا که یو څه ډراپ رامنځته شي بیا یو څه خریداري وکړو تر څو موږ د یوریج په حساب باندې ډېر ارزانه تمام شي نو دغه کوینونه د اوږدمهال لپاره موږ ساتلی سو او هغه سوارم جراپین کوم کوینونه چې ما درته ښودلي وو همغه تاسو کولی شئ هولډ کړئ د یو څه وخت لپاره امکان شته پمپ پکې رامنځته شي دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو خدای تعالی دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وي انشاءالله په راتلونکي کې به دې ته ورته تحلیلي ویډیوګانې له تاسو سره شریکه کړم د مهمو کوینونو په هکله به معلومات در سره شریک کړم یا که کوم نوې پروژې وي قوي پروژې وي د سپاټ لپاره کولی شئ زما ټلګرام چینل در سره تعقیب کړئ په همغه کې له تاسو سره شریک کوم په الله مو سپارم ښاد او آباد اوسئ